د افغانستان پلازمینې کابل کې پر روغتون او ننګرهار کې پر جنازه برید له 40 زیات کسان وژلي او نږدې 100 تنه نور زخمیان دي چې اکثره ولسي وګړي دي او پکې د میندو په شمول نوي زیږیدلي ماشومان هم شامل دي. د مې 12 نیټې په سهار د کابل ښار په دشت برچي سیمه کې یوې ډلې ځانمرګو بریدګرو د ښځینه امراضو پر یو روغتون حمله وکړه. افغان چارواکو ویلي چې په دې برید کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا برید د کابل په وخت ماسپښین مهال د بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته رسېدلی. تر اوسه د دې حملې ذمهواري چا یا کومې ډلې نه ده اخیستې او طالبانو ویلي چې دا برید د دوی کار نه دی. د کابل د دې پیښې نه علاوه بله مرګونې حمله د ننګرهار ولایت په خیوې ولسوالۍ کې وشوه. په دې برید کې د سیمه ییزو پولیسو د یو وژل شوي قومندان د جنازې په مراسمو چاودنه شوې چې ویل کېږي 24 تنه پکې وژل شوي او 68 تنه نور زخمیان دي. طالبانو ویلي چې د خیوې پیښه کې هم د دوی لاس نه و. افغان حکومت دغه حملې غندلي او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ټویټر لیکلي چې د تیرو 2 میاشتو حملو دا ښودلې ده چې طالبان او سپانسران یې د سولې نیت نه لري. محب ویلي چې افغان حکومت او نړیوال شریکان یې دا ذمهواري لري چې طالبانو او د هغوی له سپانسرانو حساب وغواړي. حمدالله محب په خپل ټویټر کې زیاته کړې چې که طالبان تشدد نشي کنټرولولی یا د هغوی سپانسران اوس د هغوی د دهشت ټیکه نورو ډلو ته سپارلې ده چې په دې اړه له وړاندې لا موږ اندېښمنه وو، نو د سولې په خبرو کې د طالبانو سره د ښکېلېدو دوام کومه ګټه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو بیان هم جاری کړی او هغه کې ویلي چې طالبان، داعش، حقانی شبکه، لشکر طیبه او نورې ترهګرې ډلې ټول له یو بل سره کلکې اړیکې لري او په مشترک ډول فعالیتونه کوي.